السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلور څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلې 19 چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 11 سره برابر ده. او زیر صافه مو تاسو ته له زیر نیوز څلور څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند له اعلان وروسته لسګونه زره بې ځایه شوي فلسطینیان بیرته خپل ورانه شوي ښارونه او سیمو ته په شمالي غزا کې د روسیې د امنیتي چارواکو سفر او د روسیې شمالي کوریا پوځي تړاو او په خیبر پښتونخوا کې پر پوځي مرکز پراخ برید شوی. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. فلسطینیان د اوربند له اعلان وروسته بیرته شمالي غزې ته ستنېږي. د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند له اعلان او د سولې د موافقې د لومړۍ مرحلې له پلي کېدو وروسته لسګونه زره بې ځایه شوي فلسطینیان بیرته خپلو ورانه شویو ښارونو او سیمو ته په شمالي غزه کې ستنېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په غزه کې نیول شوي اسرایلي بندیان به د دوشنبې په ورځ خوشي شي. د فلسطین رسمي اژانس وفا راپور ورکړی چې په اسرایلي بریدونو کې د وژل شویو 15 کسانو مړي د جمعې په ورځ روغتونونو ته انتقال شوي دي. د روغتیايي سرچینو په وینا د جمعې په ورځ په اسرایلي هوایي بریدونو کې 19 کسان وژل شوي او یو بل تن د پخوا ټپي کېدو له امله ساه ورکړې ده. په ورته مهال د ګلوبل سمټ فلیټیلا ډلې ویلي د هغوی له غړو څخه 15 تنه چې د اسرایلي ځواکونو لخوا له نړیوالو اوبو نیول شوي وو له نږدې 10 ورځو وروسته خوشي شوي دي. په جنوبي لبنان کې د النجاریه په کلي د اسرایلي جنگي الوتکو برید کې یو کس وژل شوی. اسرایل ادعا کړې چې یاد برید د حزب الله پر هغو تاسیساتو شوی چې د ډلې د زیربناو د بیرته رغولو لپاره کارول کېدل. په ورته وخت کې د اسرایلي پوځ ځواکونو د لویدیځې غاړې د دوره په ښار کې یو فلسطینی ځوان په ډزو وویشته، وروسته یې امبولانسونو ته اجازه ورنکړه چې هغه ته مرستې ورسوي. ټرمپ د منځني ختیځ د سولې د هڅو په تړاو سیمې ته روان دی. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزې د اوربند او د سولې د موافقې د لومړۍ مرحلې له بریا وروسته د منځني ختیځ د رسمي سفر اعلان کړی دی. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې ټرمپ به په دې سفر کې د اسرائیل، مصر او نورو عربي هیوادونو مشرانو سره د سولې د بهیر پر پیاوړتیا او د سیمې د ثبات پر ټینګښت خبرې وکړي. ټرمپ به د خپل سفر په لومړۍ ورځ په اسرائیلي پارلمان کې نست کې وینا وکړي چې تمه کېږي هغه د غزې د سولې تړون د تاریخي لاسته راوړنې په توګه وستایي او له دواړو لورو وغواړي چې د خبرو او همکارۍ له لارې دایمي ثبات ته ورسیږي. د سفر دویم تمځای به مصر وي. هلته به د اوربند د رسمي مراسمو په یوه غونډه کې ګډون وکړي چې د عربي هیوادونو استازي، نړیوال منځګړي او د ملګرو ملتونو چارواکي به هم پکې حاضر وي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي ټرمپ به د دې سفر پر مهال د بشري مرستو د پیاوړتیا، د جګړې له امله د زیانمن شویو فلسطینیانو د ملاتړ او د سولې د دویم پړاو د خبرو د چټکتیا په اړه هم نوې طرحه وړاندې کړي. تمه کېږي چې د سیمې دایمي ثبات، د فلسطیني او اسرائیلي لورو ترمنځ باور جوړونه او د نړیوالو تضمینونو ټینګښت د ولسمشر ټرمپ د سفر اصلي موخې وي. د روسیې د امنیتي چارواکو سفر او د روسیې شمالي کوریا پوځي تړاو. د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتر میدویدوف سفر شمالي کوریا ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژورېدونکو پوځي اړیکو څرګنده نښه ګڼل کېږي. دا لیدنه یوازې یو ډیپلوماتیک اقدام نه و، بلکې د جګړې د همکارۍ د نوي پړاو پیل ښيي. د میدویدوف او کیم جونګ اون ترمنځ خبرې د سیاسي، پوځي او تخنیکي ملاتړ پر محور راڅرخي، چیرې چې دواړو هیوادونو د لویدیځ د فشارونو پر وړاندې د ګډ دریځ د پیاوړتیا هڅه کوي. د راپورونو له مخې د میدویدوف سفر له هغې وروسته شوی چې زرګونه شمالي کوریایي عسکر د روسیې د پوځ تر څنګ د اوکراین په جګړه کې شامل شوي دي. دا ګام د دواړو هیوادونو د ګډې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې موخه یې د جګړې په ډګر کې د روسي ځواک پیاوړي کول او د شمالي کوریا د نړیوالې انزوا د کړۍ ماتول دي. په بدل کې مسکو د پینګیانګ د اقتصادي، انرژي او تخنیکي اړتیاو د پوره کولو ژمنه کړې ده. د همکاري د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو ښکاره سرغړونه ګڼل کېږي، خو دواړه هیوادونه د نړیوالې نیوکې د لویدیځ د دوه معیارونو پایله بولي. میدویدوف دا سفر په اصل کې د یو نوي نړیوال بهیر نښه ده، داسې بهیر چې پکې روسیه هڅه کوي د لویدیځ له نفوذ څخه بهر د خپلو متحدینو کړۍ پراخه کړي. شمالي کوریا د دې کړۍ مهم غړی ګرځېدلی ځکه د دواړو هیوادونو ګډې موخې د لویدیځ پر وړاندې دریځ، د بندیزونو ضد دریځ او د نظامي ځواک ننداره په یو سیاسي واحد بدلې شوي دي. دا سفر ښیي چې جګړه یوازې د وسلو جګړه نه ده، بلکې د نړۍ د سیاسي ځواک د بیا ویش پیل هم دی.
په سودان کې د الفاشر پر بېځایه شویو د ډرون برید کې لسګونه کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي د سودان د شمالي دارفور ایالت په جګړه ځپلي ښار الفاشر کې د بېځایه شویو خلکو پر کمپ او د پوهنتون پر انګړ په ډرون او توغندیز برید کې 80 تنه وژل شوي دي. د الفاشر د مقاومت کمیټې د شنبې په ورځ ویلي دا برید د چټک غبرګون ځواکونو لخوا ترسره شوی او د دارالارقم د بېځایه شویو خلکو په کمپ یوه عامه وژنه رامنځته شوې ده. د کمیټې په وینا ښځې، ماشومان او زاړه کسان په بې وژل شوي او ډیره یې سوځول شوي هم دي. الفاشر د سوداني پوځ وروستۍ ستره پوځي قلعه ده چې له میاشتو راهیسې د چټک غبرګون ځواکونو تر سختو بریدونو لاندې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ویلي یوازې د اکتوبر له 5 تر 8 53 ملکي وګړي په ښار کې وژل شوي دي. د نړیوال سره صلیب کمیټې په وینا په ټول سودان کې روغتیايي مرکزونه په دوامداره توګه لوټل کیږي او یا ویجاړ شوي دي. د پلازمینې خرطوم شاوخوا 80 سلنه روغتونونه تړل شوي یا له فعالیته لوېدلي دي. د بې پولو ډاکټرانو سازمان د سودان بشري وضعیت یو بېسارې ناورین دی، خو د نړیوالو مرستو کمښت دا بحران لا پسې ژور کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې پر پوځي مرکز پراخ برید شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک اړوند یوې وسوالې ډلې تېره شپه د خیبر پښتونخوا په در اسماعیل خان کې د پاکستاني پولیسو پر روزنیز مرکز برید کړی چې دغې نښتې شاوخوا 6 ساعته دوام وکړ. د پاکستاني سرچینو او ټي ټي پي اړوند رسنیزو پاڼو په وینا په دغه برید کې 50 پاکستاني پوځیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي، خو پاکستاني دولتي رسنۍ بیا دا شمېر ردوي او وایي چې پیښه کې یوازې 7 پوځیان وژل شوي، 14 ټپیان دي او له دغه مرکز څخه شاوخوا 200 کسان خوندي ژغورل شوي دي. پاکستاني پوځ بیا وایي د پوځ د ځوابي ډزو په پایله کې 6 وسلوال هم وژل شوي دي. د دوی په وینا برید د موټر بم د چاودنې په وسیله پیل شوی او تر نن سهار یې جګړه روانه وه. بهرني خبرونه همدومره او د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپلو رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.